Assalamu alaikum everyone. जिस स्टूडेंट्स ने लेक्चर کې موږ خبره کوو that how to declare multiple objects of same class. مطلب دا دی چې څنګه موږ د یو کلاس ملټیپل objects چې کوم دی هغه موږ کریټ کولای شو. صحیح ده. لکه ګوره مخکې چې موږ کوم لیکچرز هغه موږ واغستل پای کې موږ د کلاس خبره وکړه، موږ د object خبره وکړه، خو څومره پروګرام چې پای کې موږ لیکلو نو هغې کې زموږ سره دا کنسپټ و چې هغه موږ یو کلاس واغستو، د هغې لپاره موږ یو object ډیکلیئر کړو. اوس په لیکچر کې زموږ سره دا خبره ده پروسیجر هغه سیم پروسیجر دی، خو دا خبره کوو چې آیا موږ د یو کلاس چې کله موږ انټروډیوس کړو د دې لپاره موږ ملټیپل آبجیکټس اخیستی شو، مطلب دا کلاس موږ د ملټیپل آبجیکټس په ترو باندې کال کولی شو او که نه شو، او که شو سو هاو. صحیح ده. نو ډېر زیات امیزینګ کلاس دی او ډېر زیات ایزي کلاس هم دی. د دې نه مخکې تاسو مو په کلاس پوه کړئ د کلاس چې کوم دی هغې لپاره how to declare object of a class or how to call member of a class. صحیح ده. یا how to access members inside the class. صحیح ده. هغه هر څه مونږ ډیکلیئر کړي، هغه ساري ډسکس کړي دي او تاسو ما ون بای ون په هر څه پوهه کړي. صحیح ده. نو دا نننی کلاس زموږ سره سمپل دا خبره ده چې یاره د یو کلاس مونږ ډیفرنٹ آبجیکټس څنګه کریټ کولی شو، بیا دغه ډیفرنٹ آبجیکټس په تر باندې مونږ خپل چې کوم کلاس دی د کلاس کوم ممبرز دي هغه مونږ څنګه کال کولی شو. صحیح ده. لیټ سپوز ما سره یو کلاس دی په امیر نیم سره. صحیح ده. ما سره یو کلاس دی په امیر نیم سره. اوکې د دې کلاس باډي کې لیټ سپوز ما سره په پرایویټ کې زما سره څه دی، پرایویټ ایکسس سپیسیفایر دی. په دې کې لیټ سپوز ما سره څه کریکټر دی، کریکټر زموږ سره څه دی، لیټ سپوز ما سره نیم دی. صحیح ده. اوکې او دا نیم دا زموږ سره سټرینګ شو. لیټ سپوز 20 کریکټر زموږ سره نیم شو. د امپلای لیټ سپوز د امپلای نیم شو. بل زموږ سره څه شو، لیټ سپوز بل زموږ سره انټیجر ټایپ والا ایج شو د امپلای، او بل هغې سره هغې څه شو، د هغې سیلري شوه. صحیح ده. سیلري. اوکې زموږ سره دا درې چې کوم دی دا زموږ سره ډیټا آیټم شو. د دې نه بعد زموږ سره څه چې کوم پبلیک دی، څه پبلیک ایکسس سپیسیفایر چې کوم دی هغه هلته انټروډیوس کړو. څه چې کوم دی مونږ ممبر فنکشن مونږ ویل چې هغه مونږ یوجولي څه هغه زموږ سره پبلیک چې کوم دی هغه پبلیک انټروډیوس کوو. لیټ سپوز زما سره زما ممبر فنکشن دی وایډ، لکه ممبر فنکشن زما سره یوزر ډیفاین فنکشن دی چې هغې چې کوم ریټرن ویډیو دی کوم ډیټا ریټرن کوي هغه سره وایډ ده، مطلب نشته څه ویډیو ریټرن کوي. لیټ سپوز ما سره انفوټ چې کوم دی یو فنکشن دی. صحیح ده. یوزر ډیفاین فنکشن دی. دې ته ما څه وکړو، دا په کلاس کې دننه موږ انټروډیوس هم سره یوزر ډیفاین فنکشن دی. لیټ سپوز دې ته ما چې کوم دی دې څه کوم د دې فنکشن په ترو باندې زه دا مونږ ګور دا خبره مونږ کړې چې زموږ سره کوم ممبر فنکشن دی زموږ سره په ډیټا آیټم باندې کار کوي. نو ډیټا آیټم زموږ سره څه شو، دا نیم شو، ایج شو، سیلري شو، او دا انفوټ چې کوم ممبر فنکشن دی اوس دا مونږ کوو د دې په ترو باندې مونږ دغه کوم ډیټا آیټمز دي کوم ویریبلز دي دغه ډیټا اساین کوو. صحیح د یوزر نه ډیټا اخلو. نو سمپل اول به مونږ یو میسج چې آوټ کوو، میسج به چې آوټ کوو یاره چې پلیز انټر امپلای نیم. صحیح د امپلای نیم انټر کا. اوکې او دلته مونږ سمپل څه وکړو، امپلای چې کوم نیم دی هغه مونږ سمپل دغې ته ور واچو. صحیح ده. صحیح انټر امپلای نیم او د هغې نه بعد به مونږ به سمپل دلته سین وکړو نیم. صحیح ده. نیم مونږ سمپل دا واغستو، نیم مطلب زموږ سره چې کوم امپلای نیم هغه سمپل مونږ دغې ته ور واچو. سمپل دا سټیټمنټ زه داسې 3 ټایمز کاپي کوم چې زموږ سره امپلای نیم ایج او سیلري شوه. صحیح ده. هیر کنټرول وي. اوکې ها پلیز انټر امپلای سیلري. دا سیلري دا کار کوم دا سیلري ما کنټرول سی اینڈ هیر کنټرول وی. صحیح ده. کنټرول وی اینڈ هیر از ویل. اوکې د هغې نه بعد زموږ سره د امپلای شی د امپلای ایج دی، نو کنټرول سی اینډ هیر انټر امپلای ایج. اوکې شو او د هغې نه بعد زموږ سره د هغې ایج به راشي. دا خو سمپل مونږ څه وکړو، د یوزر نه انپوټ مونږ واغستو. صحیح ده. دا زموږ سره یوزر نه انپوټ شو. اوس زه غواړم بچې د لوی شي چې یاره دې کوم آوټپوټ دی هغه هم زه څه کومه هغه هم زه پرنټ کومه. نو ما وایډ آوټپوټ دپاره چې کوم دی ما څه وکړو، بل یو یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم دی یا ممبر فنکشن هغه ما انټروډیوس کړو او دې کې دلته موږ سمپل سی آوټ کړو چې یاره د نیم آف امپلای د امپلای از د امپلای چې کوم نیم دی. صحیح ده. نیم آف امپلای از د امپلای چې کوم نیم دی هغه موږ ته څه شي، هغه موږ ته شو کا. نیم آف د امپلای از هلته موږ سمپل نیم چې کوم ویریبل دی کوم ته چې موږ څه ور اچي هغه موږ سمپل فرینډ کې داسې زه کنټرول سی اینډ هیر I am 3 times do the statement sorry control V and here as well. Okay, let me erase this all. ها نو سمپل زموږ سره د امپلای نیم شو، بیا زموږ سره چې کوم دی امپلای نیم سیلري اف د امپلای. صحیح ده. سیلري
دا مونږ څه وکړو، دا مونږ سیلري چې کوم ویریبل دی هغې کې چې کوم څه مونږ د یوزر نه اخیستي هغه ورته مونږ څه وکړو، هغه مونږ آوټپوټ کړو. بیا زموږ سره ایج شو سمپل، او دا زموږ سره شو ایج اف د امپلای به زموږ ته پرنټ شي. دا خو سمپل ګوره مونږ یو کلاس چې کوم دی هغه مونږ سمپل یو کلاس انټروډیوس کوو. په کلاس کې مونږ سمپل یو 2 ممبر فنکشن واغستل چې په هغې سره مونږ سب ډیټا آیټمز وو، په هغې باندې مونږ څه وکړو د دې یوزر د دې کوم سره ممبر فنکشن د دې په تور باندې دغه ډیټا آیټمز یا دغه ویریبل ته مونږ د یوزر نه څه ویلیو انپوټ کړه، او بیا مونږ دغه کوم انپوټ چې یوزر کوم ویلیو انپوټ کړه هغه ته بیرته آوټپوټ کړه. صحیح ده. اوس سمپل زه راځم او مین فنکشن چې کوم دی انټ مین، صحیح ده، نو سره زموږ کوم مین فنکشن دی هغه څه کوم هغه ما هلته ډیکلیئر کو. اوس په دې مین فنکشن کې دننه زما سره امیر خو زما کلاس دی، صحیح ده. اوس د امیر کلاس لپاره لیټ سپوز ما ایکس یو ویریبل ډیکلیئر کو، نو دا زموږ سره سنگل ویریبل شو، او موږ خبره کړې وه چې یاره زموږ نن کلاس دی په ملټیپل ویریبلز ساري آبجیکټ، صحیح ده. زموږ سره سمپل آبجیکټ شو، موږ خبره کړې وه په ملټیپل آبجیکټس باندې چې لیکچر کې موږ ملټیپل آبجیکټ کریټ کوو، او دغه ملټیپل آبجیکټ په تور باندې دا کلاس موږ څه کوو دغه موږ اکسس کوو. نو لیټ سپوز زما سره ایکس شو، واي شو او زی شو، دا 3 زما سره آبجیکټ شو اف دیټ سیم کلاس. ګور دا امیر زموږ سره یو کلاس چې دی لپاره دا کوم آبجیکټ چې ما کریټ لکه نه، نو دا زموږ سره ملټیپل آبجیکټ شو. اوس په دې مطلب دا شو چې د ایچ آبجیکټ په تور باندې زه دا امیر کلاس چې کوم ممبرز دي دا زه اکسس کولی شم. صحیح ده. اول زه څه کوم، اول زه یو میسج آوټ کوم چې ریزلټ بای ایکس آبجیکټ. صحیح ده. زموږ سره چې کوم ایکس آبجیکټ دی د هغې په تور باندې دغه ریزلټ دی، او دلته سمپل 1 2 3 4 5 داسې ما څه وکړل د مسټریک ورسره ولګول. داسې زه هم دلته وکړم چې 1 2 3 4 5 دا سټریک ما ولګول، چې مطلب دا ما ته سمپل یو میسج شو کې چې یاره دا ستا سره دا ستا دا کوم ریزلټ چې راغی، نو دا مونږ د څه وکړو، دا زموږ سره کوم ایکس آبجیکټ دی د هغې په تور باندې، نو زه څه وکړم، زه اوس دا ایکس دا کوم کلاس دی زموږ سره چې کوم امیر کلاس دی د دې چې کوم کلاس ممبرز دي، اول زه دا اکسس کوم د ایکس په تور باندې، نو ما سمپل د ایکس آبجیکټ ولګو، دغه آبجیکټ په تور باندې زموږ سره چې کوم ممبر فنکشن دی د کلاس د امیر کلاس هغه مې اکسس کو، بیا ایکس ډاټ آوټپوټ مطلب دا کوم ریزلټ چې کوم دی دا څه کوم زه دا آوټپوټ کوم. سمپل از دیټ. صحیح ده. ښه اوس ګوره ما سمپل کار وکړو بچی د لویشه، او سمپل کار دا دی چې یاره ما زموږ سره چې کوم ملټیپل آبجیکټس وو، اولنی آبجیکټ چې کوم دی هغه ایکس دی، د ایکس په تور باندې مې څه وکړو د کلاس چې کوم ممبرز دی هغه مې اکسس کړو. بیا سمپل دلته څه کوم زه سی آوټ کوم، او څه سی آوټ کوم یو اینډ اپ لاین مطلب پارکیټینګ سم سپیس بټوین. اوکې بیا زه دا سټیټمنټ داسې کاپي کوم، کنټرول سی اینډ هیر آی ایم ډوینګ اوکې لیټ می کنټرول دس آل، کنټرول سی and here control V and control V as well. ها اوس دا کار کوم بچی لوي شه چې دا د وای پر ریګارډینګ دا کال کوم، او دا زه د زی آبجیکټ په تور باندې دا کلاس کې ممبرز دي دغه زه کال کوم. صحیح ده. او دا سی موږ دلته وایو چې یاره دا زموږ سره چې کوم ریزلټ دی دا زموږ سره د ایکس دا زموږ سره د وای آبجیکټ په تور باندې شو، دا زموږ سره د زی آبجیکټ په تور باندې شو. ګوره دا ما سمپل یو پروګرام ولیکو چې پای کې زموږ سره سمپل موږ د امپلای ایج هغې ته انټر کو، د امپلای سیلري شو، د هغې نیم شو، او دغه کلاس د ارسم په کلاس کې دنه وکړو، دغه کلاس مونږه چې کوم دی په مین فنکشن کې انټروډیوس کو. دغه کلاس لپاره مونږ څه آبجیکټس کریټ کړو. تاسو ما دا خبره کړې وه چې آبجیکټ از نتھنګ جسټ چې کله مونږه لکه ګوره زه ولیکم لیټ سپوز ما دلته لیکلی دی، تاسو کتلی شئ دا ما لیکلی دی انټ ایج، نو دا انټ زموږ سره شی دا انټیجر ډیټا ټایپ دی، دا ایج زموږ سره ویریبل دی یا ویریبل دی، یا دې ته مونږ داسې هم ویلی شو چې یاره دا زموږ سره دا ایج زموږ سره شی دی زموږ سره انسټنس دی اف د انټیجر ټایپ. صحیح ده. یا موږ داسې ویلی شو زموږ سره د انټیجر ډیټا ټایپ والا یو کیس دی، یا ویریبل دی یا انسټنس دی. صحیح ده. نو ګوره مونږه سمپل اول مخکې کلی ډیټا ټایپ او بیا ویریبل پسې انټروډیوس کلی دی، مطلب دا چې دا کم ټایپ والا ویریبل دی، په دې ویریبل کې به دننه کم ټایپ والا ویلیو سټور کیږي. اوکې شو. اوس دا ډیټا ټایپ چې کله سمپل ما اینډ لکه لیټ سپوز ما هلته سمپل داسې ولیکو چې اینډ و، نو دا اینډ زموږ سره سمپل یو ډیټا ټایپ دی، دا زموږ سره میمري کې هیڅ سپیس نه اکوپای کوي. اوس چې کله when we here sound like let's suppose مثلا دا یو ویریبل شو، نو دا وی زما سره اوس یو ویریبل شو، خو انټیجر ټایپ ویریبل شو. اوس چې کله د ټایپ والا دپاره ما څه ویریبل کریټ کوم د سره میمري کې سپیس اکوپای کو، خو که چېرته سمپل موږ ډیټا ټایپ ولیکو نو زموږ سره میمري کې سپیس نه اکوپای کوي. لکه مثال دا دی چې یاره دا کلاس دی،
دا زما سره شری دا یو کلاس دی. اوس دا کلاس زموږ سره شی دا زموږ سره ایز ا ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه ډیل کیږي. دا کلاس زموږ سره په خپل ایز ا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. اوس که دې لپاره دلته د دې کلاس چې کوم دی ګوره ما امیر لیکلی دی، دا امیر زموږ سره کلاس دی، کلاس زموږ سره ډیټا ټایپ دی. نو د امیر ایکس مطلب دا چې یاره دا ویریبل زموږ سره شی دی د ډیټا ټایپ سره د امیر ډیټا ټایپ دی. دا کلاس زموږ سره بیسیکلی دا یو ډیټا ټایپ دی. نو دا لپاره ډیټا ټایپ والا ویریبل موږ کریټ کړو، مطلب دا د ویریبلز موږ ابجیکټس وایو د دې په تر باندې موږ کلاس ممبرز هغه اکسس کوو. اوس دا موږ ملټیپل ابجیکټس د کلاس چې کوم دی هغه ډیکلیئر کړو او دا زموږ نیټ ټافیک او بیا دغه ملټیپل ابجیکټس په تر باندې لکه د ایکس په تر باندې د وای په تر د جی په تر باندې د هر یو ایچ ابجیکټس په تر باندې موږ دا کلاس چې کوم ممبرز هغه اکسس کړو او اوس موږ دا پروګرام سکو دا رن کوو. صحیح ده. اوکے here what's the error? Let me run the program again. Okay, the member function int Amir main. Okay, main and then nothing else. Cout input x dot output, then cout, then okay message point. What is the error? Yeah, I can't. Z, let's check. Okay, XYZ, and here also XYZ. Input output صحیح ده. variable name هم زموږ سارے member function name هم برابر دي. then what's the error? okay here it is. دلته مونږ چې کوم دی د دې لپاره یو هغه پرېښی دی. صحیح ده. اوکې شو. ها اوس مونږ خپل چې کوم کلاس دی هغه مونږ څه کو ساري زموږ سره کوم پروګرام دی هغه مونږ رن کوو د ابجیکټس دا کلاس مونږ ډیفرنٹ ابجیکټس په تور باندې ګوره اونلی زموږ سره ریزلټ بای ایکس ابجیکټ مطلب زموږ سره چې کوم ایکس ابجیکټ و د هغې په تور باندې چې کوم زموږ کلاس دی هغه مونږ ایکسس کو د ایکس ابجیکټ په تور باندې. صحیح ده. مونږ ملټیپل ابجیکټس خبره کوو. لیټ سپوز زما سره امپلای نیم ما انټر کو محمد امیر. لیټ می تھنک اوکې دلته کې مونږ یو مسټیک کړی دی. دلته څنګه اینډ اف لاین چې کوم دی هغه پوت کو. صحیح ده. مطلب زموږ سره ریزلټ چې کوم دی هغه نیو لاین ته بیا ټرانسفر کیږي کنټرول سی او دغه دومره مسله نه ده. صحیح ده. هیر کنټرول وی ان هیر کنټرول وی بس سمپل از دیټ. خو اوس موږ سمپل اول انټر کو امپلای نیم. صحیح زموږ پروګرام چې کوم دی هغه راغی اولنی خبر زم دار چیرې انټر امپلای نیم. لیټس سپوز ما امپلای نیم انټر کو ام امیر مطلب محمد امیر د امپلای نیم شو. داغه سیلری enter imply salary. No, here enter imply salary. Enter imply salary. Enter imply salary. Munga okay. Munga तलब उल्टा कर ली. खुदा doesn't matter. मतलब all age पकारो बिया salary पकारो खुदा तस पखपला हो गई. तुम्हारा कट खबर है ना दाद मानस time wasting कई खुदा तस पखपला हो गई. सही था. Enter imply name. Let's suppose आगे हम सर show M Amir. Amir let's suppose our employee name show بیا زموږ سره شي شو salary د employee salary let's suppose ما سره دا د salary شو. اوکې او بیا زموږ سره شي د age let's suppose 21 د age شو. نو ما ته چې یاره دا name of the employee زموږ سره محمد امیر د employee name دی او salary of the employee is د employee د salary ده او age of the employee مطلب د employee دا age دی. خو دا چې کوم ریزلټ دی نو دا مونږ دا په کلاس کال کو د x ابجیکټ په تر باندې. اوس مونږ ریزلټ بل چې کوم دی د y ابجیکټ په تر باندې مطلب ملټیپل ابجیکټ مونږ کریټ کړی دي. نو تاسو ته پته ولګي چې یار د ملټیپل ابجیکټس مونږ خپل کلاس ته پر کریټ کولای شو. بیا دغه ایچ ابجیکټس په تر باندې خپل کلاس چې کوم ممبرز دی هغه مونږ څه کولای شو هم کال کولای شو اکسس کولای شو هغه ته ډیټا انپوټ اوټپوټ کولای شو. صحیح ده. نو بیا اوس دا زموږ سره دا کلاس بیا زموږ سره کال شو خو د چا په تر کال شو د y ابجیکټ په تر کال شو. بیا زموږ سره امپلای نیم دی. صحیح ده. د امپلای سیلری ده او زما سره د امپلای چې کوم دی دغه ایج دی. صحیح ده. بیا زما سره دا راغی چې یار نیم اف د امپلای او دغه سیلری او دغه ایج. صحیح ده. و زما سره په زی ابجیکټ په تر باندې زمونږ چې کوم کلاس هغه کال شو. نو بیا زه سمپل دلته کوم د امپلای چې کوم نیم دی هغه انټر کوم. لیټ سپوز ما سره نیم د امپلای نیم دی او دغه چې کوم سیلری ده لیټ سپوز دا هغه سیلری ده او لیټ سپوز دا دغه ایج دی. صحیح ده. نو موږ ته وایي چې یار نیم اف د امپلایز دا او دغه سیلری دا او دغه ایج ده. نو دا و زموږ سره زموږ نن ټاپک چې هاو وی کین دا و چې یار از اټ پاسبل ټو کریټ ملټیپل ابجیکټس اف ا سیم کلاس اور هاو وی کین کال ا کلاس through different objects. صحیح ده. نو دغه زموږ نن لیکچر امید لرم تاسو خوښ شوی. لیکچر ډیر زیات ایزی نثینګ از ډیفیکلټ. خدا و چې یاره
تاسو ته دا په کار ځکه چې مخکې مونږ کوم پروګرام رن کړي هغه زیات نه ټول مونږ پای کې ون ابجیکټ اغستو مونږ ملټیپل ابجیکټس واغستل تاسو دا کنسپټ بیل شو چې یاره مونږ د یو کلاس لپاره ملټیپل ابجیکټس کریټ کولای شو سو thanks for watching and also don't forget to like subscribe and